نصاب کې د پښتنو تاریخ مسخ کول یا د پښتنو په نیکونو پسې پیشاړې کول دا به زمونږ په دې را روان یا اوسنی بې خبر نسل کې څه اثر لري؟ د دې اثر خو اوس هم لیدلی شي چې ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی په مخ کې د زمونږ د عنعناتو خبره وکړي، زمونږ د کلتور خبره وکړي، زمونږ د پښتو خبره وکړي، د پښتونولي چې د پښتون لباس دی چې د دې خبره وکړي نو هغوی وایي چې دا زړې خبرې دي او یا د خپلو وسایلو خبره وکړي، د خپل حق خبره لیونی دی. نو د دې اثر دغه شي چې مطلب دا ځوانان چې دی بیا هغه کوم چې اصل دی هغې پرېږدي او په فرع پسې نښتې وي او الله دې خیر کړي چې په مستقبل کې به بیا ښه کېږي. آیا دا خلک د دې استعمالیدل نورو قوتونو ته اسان دي که ګران دي؟ انتهایی آسان دي. یعنی یو کس چې خپل یو سوچ نه لري نو ظاهره خبر ده چې د نورو د سوچ ښکار کېږي به، او که یو سړی په خپل فکر نه وي لګیا نو بیا خلکو چې دی په لږ څه معاوضه باندې چې د دې استعمالولی شي او دې نه هر قسم کار اخیستلی شي، لکه څنګه چې په ټول د وخت کې اخیستلی شوی دی د پښتنو نه چې ډېرو خلکو د خپلو مطلب فایدې دپاره او ګټې دپاره چې دی استعمال کو بیا هم داسې وغورځو.